دا یو نیک اقدام ده، یو نیک ضرورت ده، یوه نیکه مرجع ده، یو د دین خپرونه ده، یو د دین مصدر ده، یو د دین مرکز ده. یقیني ورته عجیب ضرورت دی موږ ټولنه کې د افغانستان بیا خصوصا د پښتنو چې داسې یوه ټولنه ده چې رواج ورته اهم ګرځېدلی، تربورګلوي ورته مثلا اهمه ګرځېدلې ده، سیالي ورته مثلا دا معنا اهمه ګرځېدلې ده. نو د دغسې ټولنه کې دغسې اقدامات، دغسې تهداب، دغسې اقدام، داسې نیت، داسې قصد، داسې اراده، دا ما ورته وویل چې دا ډېره لازمه خبره ده. خو بیا خصوصا چې هغه مثلا دا معنا مدرسه د چا ده؟ د یوې دای ټولنې ده چې هغه مو محرومه اچولې ده، یوې دای ټولنه چې هغه د اناسو ده. ذکور خو لا په هر اعتبار چې راواخې د ما یقیني ورته ډېره خوا خو مې ځکه نه بدېږي چې په هر هند کې او په هر وخت کې مثلا وردا منادی کولی شي چې خپل مشکل له عالمه څخه، له مدرسې څخه، له استاد څخه، له فتوا څخه، د یو چا له پوښتنې څخه حل کولی شي. خو کومه چې دغه طبقه چې د اناسو ده، دا واقعا موږ په جامعه کې بیا خصوصا په افغانستان کې بیا خصوصا د پښتنو مثلا دا معنا په جامعه او په قوم په کلیو په ټولنه کې واقعا دا ډېره سخته محرومه او دا ډېره شاته پاته ده. به طور مثال به زه یو څو مثالونه د موږ په جامعه کې درته وایم. د موږ په ټولنه کې ښځه د خدای تعالی په مخلوقاتو کې له نر سره یو مخلوق ده، یو رقم انسانیت، یو رقم بشریت، یو رقم حقوق، یو رقم مثلا استحقاق، مثلا دا معنا پروردګار خدای ورکړی ده. خو په څه تفاوت باندې په بشریت کې فرق نشته، په انسانیت کې فرق نشته، د خدای په مخلوقیت کې فرق نشته. تنها مثلا په درجه کې د عقل او د دیانت او د پوهې کومه مثلا دغه طبقه الله تعالی دې توفیر ورکړی ده. خو د موږ د پښتنو جامعه راولاړه سوې ده په داسې اندازه یې د خدای له هغه واسعه دیانه، د خدای له هغه واسعه رحمته، د قرآن له هغه واسع هدایاتو، د هغه انسانیت له ټولو حقوقو، د هغه بشریت له ټولو حقوقو څخه یې دغه طبقه د اناسو دا شاته غورځولې ده. به طور مثال موږ تاسې د جامعې د پښتنو اوسېدونکي یو، هر شا الحمدلله دلته دا د جامعې د مجلسو، د مرکو او مثلا دیني فیصلې، اصلاحي فیصلې دا د علماو او موږ دا د منطقې مشرانو په هر مجلس کې مثلا دا معنا موږ کېناستلي یو. د پروردګار خدای هغه تقسیم، هغه حصه چې په میراث کې په قرآن باندې ثابته ده چې دا ښځه دوه خویندې په یوه ورور باندې د پلار په حق حقیقت لري. خو په سل واري او په زر واري باندې موږ په دغه محکمه کې دلته کار کوو، په شهري محکمه کې د امارت، د شرني او مثلا نور مجلسو ته تللي یو چې چېرته د میراث موضوع راغلې ده، که موږ ایبان تللي یو هم چې چېرته خور ده، چې چېرته لور ده، چې چېرته لمسۍ ده، دغو مسلمانانو که ملا قلم پر اخیستی ده هم خدای نه دي ویلي چې ترکه باید ورته جوړه کړو چې دلته د خدای په مخلوق کې په دې میراث کې په دې ترکه کې یې خواته د خدای په مخلوق کې یوه ښځه هم پاته ده چې هغه هم په دې میراث کې شریکه ده. خو دې ملا دې توجه نه ده کړې. دا د خدای له هغه واسع رحمته، د خدای له هغه واسع حقیقي دغه د اناسو طبقه دا یې ایستلې ده. له دغو ورې خواته خو د مرکانو او د مشرانو او د مشرانو مرکې چې دي په هغو کې خو هېڅ حقوق د اناسو هم مثلا دا معنا چاته نه ده ورکړل شوی. نو د موږ دغه مظلومه، د موږ دغه محرومه طبقه چې هغه د اناسو ده چې د خدای په هغه مثلا دا معنا فرضي حق کې چې هغه مثلا وردا معنا د دې د میراث ته داسې چېرته ترکه راغلي، چې چېرته تقسیم راغلی ده، خپل ورونه په خپل مثلا مابین کې چې چېرته تقسیم کوي، د دغو پلار لور ده، د دغې مور لور ده، د دغو کور مثلا خاونده ده، خو بیا یې پړی راخیسته ده، هغې کې مثلا دا معنا د بشریت په سترګه، د انسانیت په سترګه، د حقیقت په سترګه باندې یو چا ورته کتلي نه دي مسلمانانو. دوم، دا بله ورځ په یو مجلس کې زه ناست وم، په یوه نکاح کې موږ ورغو کې ولا یو چا سره څه موږ رشتهداري لرو، وروسته د نکاح مراسم راورسېدل، دا پلار یې راولاړ شو، په بدل باندې دا نکاح سوې وه. ورته ویې ویل ول زه د دې لور وکیل یم، زه د دې ملا په بغل باندې ناست وم چې دا کوم د مسجد امام و او نکاح یې تړله. نو ده ورته وویل ول د دې نجلۍ نکاح 1,00,000 کالدارې ده. ګورئ مسلمانانو وروڼو، ما مخ پلار ته راواړو
چې پلاره د دې نجلۍ خو ته وکیل یې دا نجلۍ خو هوره ده عاقله ده پیغله ده د تا اولاد ده پروردګار خدای تام اختیار ورکړی ده چې چېرته یوه نجلۍ بلوغ ته ورسېده او دا د لوی ښځې مرتبې ته ورسېدله په دې باندې هېڅوک مثلا دا معنا دا واک نه لري چې دا خالص کړي او دا مسلوب القدرت وګرځوي نو تا کوم وکالت له دې ښځې راخیستی وایي یا نه مې ده راخیستی ما د دې نجلۍ واک له تا سره ستاسې 1,000 کالداري په 1,000 خو اوس یو حیوان غوام څوک په دې ګنچي نه درکوي میږ هم نه درکوي یو حیوان هم نه درکوي په 1,000 هغه محرومه په ځان باندې ورې خبره نه ده چې احمد ته دې ورکړی یم محمود ته دې ورکړی یم بالغ ته دې ورکړی یم لیوني ته دې ورکړی یم سودخور ته دې ورکړی یم د اویاوو کلو سړي ته دې ورکړی یم هغه محرومه ورې پاته ده یو چا دا غوږ نه ده باندې اخیستی یو چا دا استهزا نه ده باندې اخیستی چې د تا په سرنوشت باندې د تا په مؤبده زندګي باندې د تا په ټول حیات باندې نن خبره روانه ده چې آیا تا زه په انسان پسې تړم تا زه په حیوان پسې تړم تا نن په هغو چا پسې زه تړم چې هغه د تا کوم ده او که نه او هغه حقوق چې هغه د تا مهر شرعي ده په هغو کې یو چا خبره مثلا دا منه نه ده ورسره راپورته کړې زموږ و دغو طبقې د اناسو ته په دغه اندازه باندې مثلا دا مناقده نه ده او په دا اندازه مثلا دا منه د خدای له هغه واسعو حقوقو شاته غورځولې ده على هذا القياس په طور مثال په تیر وخت کې به مثلا دا منه قتل نارینه وکړو برېتور ورور به وکړو برېتور پلار به وکړو او په مقابل کې بیا په دې کې دا ښځه ورکېده بیا به په هغو کور کې د حیوان چلند له دې ښځې سره کېدو نو مسلمانانو وروڼو على هذا القياس دا ډېر درته وایم خو خصوصا مثلا معنا د موږ دغه طبقه باید ډېره توجه پکار ده ډېره محرومه کړې ده ډېره هم شاته کړې ده د یوه حیوان په صفت باندې هم مثلا دا معنا نه کتل کېږي نو زه دا وایم د خپل ولس ته ګوري خپلې مټې له ملا تر امي له حکومته تر رایه باید د دې اقدام وکړو چې په دا خپل علم کې تمدن راولو عرفان راولو دا دانش راولو د بل له منګولو د بل له مفکورې د بل له ذهنیته څخه دا خلاص کړو مسلمانانو وروڼو په طور مثال دا خبره ما به تکرار کړي د پاکستان دولت که چېرته زموږ دپاره د مذهب کور جوړ شوی ده د دین کور جوړ شوی ده واقعیت دا فاضلان دا علما چې دلته ناسته دي له ما تر ما د دغو سند د فراغت له پاکستان له مدرسې راغلی ده خو په بل طرف کې بیا زموږ د وطن دپاره د کفر او د بدبختي او د بدعت ته هم مثلا منه دا وطن جوګه او دا وطن مثلا زموږ دپاره مصدر ګرځېدلی ده که چېرته د ما په وطن کې د ما هغه مظلوم بچی د ما هغه معصوم بچی د ما هغه خالي ذهنه بچی چې د ده وطن ته تللی ده او نن په ذهنیت باندې وحدت راوړی ده چې پنفیریت راوړی ده چې کفر راوړی ده چې بغاوت راوړی ده ټوله دې دولت همون ته په لاس باندې راغلي نو مسلمانانو وروڼو همت وکړو غیرت وکړو خپله مټه راپورته کړو د بل نه څخه استقلال واخلو خپل وطن د دې دپاره جوګه جوړه کړو چې د خپل ماشوم د خپل مثلا دا منه هلک د خپل طالب ذهنیت په خپل کور کې په هغو مفکوره باندې په هغو ذهنیت باندې چې هغه د سلف و صالحینو ده چې هغه د امام ابو حنیفه ده چې هغه مثلا دا منه د اهل سنت والجماعت ده په همدا شکل باندې خپل کور خپل جامعه خپل دا مثلا وطن کنټرول وساتو دا زموږ د تاسې په مټو باندې کېږي دا زموږ د تاسې په اقدام باندې کېږي دا زموږ د تاسې په غیرت او په همت او په اتفاق باندې کېږي کوشش چې دې وکوو چې داسې مراکز نور هم فعاله کړو نو د مولوي صاحب مبارک مثلا دا منه دغه قسم الله ورته قبوله کړي دغه سایدم الله ورته قبوله کړي چې په جامعه کې یو داسې اواز پورته کړی یو داسې همت یې کړی ده چې زموږ هغه محرومې طبقې دپاره یو مثلا دا منه مصدر د خدمت دی جوړوي یو دویم هغه خلک چې کومې مدرسې ته دلته مځکه ورکړې ده چې کومې مثلا دا منه مصرف کړی ده چې کومې منډه ستړې کړې ده پروردګار خدای جل و څخه هم دغه سایه دغه ستړیاوې ټولې مقبولې او منظورې وګرځوي